جوړ په خیر بیا هم په خیر راغلی د فروشاین جرمني په پښتو لوستونو ته. څلورم بوګن یا څلورم څپرکی دی. لومړۍ پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist beispielhaft für vorausschauendes Fahren? کومې کړنې د یو با مثاله یا با احتیاطه موټر چلوونکي دي؟ کومې ښې کړنې باید یو موټر چلوونکی ولري؟ Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug. زه مې خپل لید دومره لنډومه چې یوازې دغه مخکینی موټر چې مانه روان ده هغې ته ګورم او هغه څارمه. نه. Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderung der Verkehrssituation. زه کوښښ کوم چې څومره ژر کېږي خپل عکس العمل وښیمه هغه څه ته چې په سړک باندې پیښیدونکي دي. دا صحیح ده. Ich versuche die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen. زه بیا هم دلته هڅه کوم چې د نورو موټروانانو کړنې وڅارم او ژر تر ژره عکس العمل وښیمه. ګورو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Das سوال سم جواب شو. 2 نمره سوال. مختصر دویمه پوښتنه. Trotz vorhandenen Gehwegs auf der rechten Straßenzeit fährt eine Person im Rollstuhl auf der Straße. Wie verhalten Sie sich? سره له دې چې د پلي سړک شته دی یا هغه څوک چې پیاده ګرځي د هغو دپاره سړک شته دی راسته خواته د سړک، خو بیا هم هغه کس چې معیوبه ده یا معلوله ده په ټایرکداره څوکۍ کې د معیوبینو په څوکۍ کې په سړک باندې روان ده، نو ته به څه کوې؟ Ich mache die Person durch Hupen darauf aufmerksam, dass sie sich falsch verhalten. زه وی د موټر آرن پې باندې کوم او هغه ته وایم چې ته په غلط سړک باندې روانې، ناسم روانې. نه. Ich fahre so lang hinterher, bis ich überholen kann. تر هغو زه د دې معیوب یا معلول سړي شاته ځمه تر څو پورې چې زه وکولی سم له دې نه مخکې سم. هو. Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit dem Ausweichbewegung rechnen muss. Ausweichenbewegung دغه که شمال ولګیږي یا هم فکر نوي یو دفعه د انډل د بایسکل ته نه راتاوسي دغې ته Abweichenbewegung وایي. Ich überhole وایي زه دغه بایسکل نه ډیره د اړخ فاصله یا واټن نیسم او دې نه مخکې کیږم. هو یو خو فاصله باید مراعات سي او بل تاسو وګورئ چې کوم وخت کې تاسو کولی سئ د دې بایسکل نه مخکې سئ. Guru, diese Frage ist richtig beantwortet. 4 نمره پوښتنه و سمه جواب شو. 4 نمره پوښتنه ده. Mit welchem Verhalten müssen Sie an solchen Haltestellen rechnen? دا هلتشتلې یا د ټرام تمځایونه دي، د اوبان تمځایونه دي. دلته هیڅ کومه موانع نشته ده. ګوره دلته هیڅ کومه کټاره نشته ده چې د مسافر کته کیږي او دوی فکر وکوي چې مونږه په یو هلتشتلې کې استو. دوی فکر کوي چې دا ټوله ممکن هلتشتلې وي یا تمځای وي د دې ټرام نه راکته کیږي نو مستقیمه کیدای سي سړک ته راواوړي. اول به دا تصویر ښه صحیح وګورئ. زه پوښتنو ته. Fußgänger verlassen die Haltestelle Insel unachtsam. Haltestelle Insel این دغه بانشتایګم ورته ویلی سو. وای مسافر یا د څوک چې کته سوي دی هغه کیدای سي بغیر له دې نه چې فکر ورسیږي همداسې سړک ته راواوړي. هو دا امکان لري. Fußgänger rennen über die Fahrbahn zu Haltestellen Insel. کیدای سي دغلته چې دا پیاده رو روان دي یو ور منډه کې راسي دلته دې هالتشتلې ته ځان راورسوي د ټرام لپاره. هو. Fußgänger rennen über die Fahrbahn zur Haltestelle Insel. Fußgänger warten, bis die Fahrbahn frei ist. دلته نو مونږ نه پوهیږو چې فوسګنګر یا هماغه پلی کس به ودرېږي که به نه درېږي. نو دا جواب مونږ نه نیسو، دا دواړه نیسو. هو دواړه سم دي. سوال سم جواب سوی. 4مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. In welchen Fällen muss
das Überholen abgebrochen werden. په کوم وخت کې باید زه یا دغه د موټر نه مخکې کېدلو نه په شا سو یا مونږ د موټر نه مخکې نسو په هغه وخت کې wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt. کله چې زه غواړم د کوم موټر نه مخکې سم او هغه موټر یو وار ریز ورکي موټر ته او موټر خپل تیز کی هو دی وخت کې باید مخکې کېدل د بل موټر نه پریسی یعنی مخکې نسی. wenn durch unerwarteten Gegenverkehrsgefahr entsteht. کله هم چې تاسو د یو موټر نه مخکې کېږئ او د دې خطر وي چې د هغې خوا نه کوم موټر راځي په دې وخت کې هم باید تاسو د موټر نه مخکې نسی. wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit stark verringert. کله چې هم تاسو د کوم موټر نه مخکې کېږئ او هغه موټر ډیر کلک بریک ونیسي او خپل هغه سرعت چې دی راټیټ کړي. دا کوم خطر نه دی، دا لا خبره ده ځکه زما د مخکې کېدو واټن لنډیږي. دا دواړه وګورو. 5 نمرې پوښتنه ده. هو diese Frage ist richtig beantwortet. Weiter. د 4 نمرو پوښتنه ده. 5مه پوښتنه welche grundlegenden Verhaltensregeln müssen Sie im Tunnel beachten. کومې هغه بنسټیزې کړنې دي یا قانونونه دي چې تاسو په یو تونل کې مد نظر ونیسئ او پام ورته وکئ. Anweisungen und Informationen des Tunnelpersonals Folgen leisten. هغه راهنمایګانې لارښوونې چې د ټونل د کارکوونکو لخوا نه مونږ ته سوي دي هغې ته باید مونږ خاصه توجه وکوو. Auch am Tag im gut beleuchteten Tunnel mit Abendlicht fahren. که چېرته ورځ هم وي او ټونل کې ګروپونه هم لګېدلي وي باید مونږ هغه خپل ابلنت لیختونه چې دي هغه ولګوو او په ټونل ننوځو. nicht wenden. په ټونل کې باید هېڅکله مونږ موټر راتاو نه کړو او راونه ګرځو. 3 واړه سم دي وبګورو. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. 4 نمرې پوښتنه وه. 5مه پوښتنه womit müssen Sie rechnen. دلته باید په څه باندې حساب وکئ یا چیش ته باید متوجه اوسئ. راځو اول انځور ګورو. په شاتنۍ شیشه کې ګورو مونږ پسې سور موټر دی، په راسته شیشه کې ګورو چې څه دي، چپ لاسته شیشه کې ګورو څه دي، زمونږ نه مخکې څه دي. د موټر هم بلینکر وهلی، دې ته متوجه اوسئ. دا موټر دلته ولاړ دی، د مخکې هم د کسک ولاړ دی، بیا هم موټر سایکل دی، مخکې بایسیکل دی. نو دا ټولې باید تاسو وګورئ یو وار چې د انځور کې څه شی دی. بیا هم سوالونو ته Fußgänger könnten vor dem Transport die Fahrbahn überqueren. دغه ترانسپورت نه مخکې ځکه دلته زیښت لنډ دی یا مونږ هېڅ شی لیدلی نه سو، کیدای سي یو پلی کس وي او رامنډه کې راسي د موټر مخې ته. هو دا هم شونې ده. Das Motorrad konnte nach links ausscheren. کیدای سي دغه موټر سایکل یو دفعه د چپه لاس ته لاړ سي ځکه غواړي کیدای سي دغه بایسکل نه مخکې سي. هو die Person neben dem Transport konnte wieder auf der Fahrbahn treten. دغه کس چې دلته د موټر سره ولاړ دی کیدای سي یو دفعه دې خوا ته راواوړي. هو دا ټولې هغه احتیاطي جنبې او کړنې دي چې مونږ ورته باید متوجه اوسو. Diese Frage ist richtig beantwortet. سوال سم جواب سوی. اوومه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Wodurch kann die Fahrtüchtigkeit herabgesetzt werden. کومې هغه کړنې یا زمونږ د موټر چلونې توانایي د پوښتنې یا کموي. زمونږ هغه توانایي چې د موټر چلونې ده هغه له منځه وړي یا یې راکموي. چی شی ده هغه ځینې دواګانې دي. durch bestimmte Medikamente. کوم ځینې دواګانې چې مونږ وخورو مونږ باندې ستړیا راولي، خوب راولي. durch Übermüdung یعنی مونږ چې ډېر ستړي یو دی وخت کې هم کیدای سي زمونږ د موټر چلونې توانایي کموي. durch Alkohol und andere berauschendes Mittel. د الکول یا هماغه نشهیي توکي چې مونږ کارو کله چې هغه وکارول سي هم د موټر چلونې توانایي زمونږ کمیږي. وبګورو 4 نمرې پوښتنه ده.
هو ټول سوالونه ځوابونه سم دي. اتمه پوښتنه Bei welchem Drogen kann solchen einmaliger Konsum zu vorübergehender Fahruntüchtigkeit führen? کوم هغه نشهیي توکي دي چې مونږ یا څوک یې ووهي یا څوک یې وکاروي نو د لنډمهالې داسې پیښه کیږي چې تاسو په لنډ وخت کې ونه سئ کولی نو موټر وچلوئ، یعنې ډیر زر تاثیر کوي. هغه LSD مخدره مواد دي، حشیش دي، ماریوانا ده، هیروین دي، کوکاین دي. دا هغه نشهیي توکي دي چې د دې کله چې ووهل سي په لنډ وخت کې په تاسو باندې تاثیر کوي او ستاسو د موټر چلونې توانایي له منځه وړي. هو 3 واړه ځوابونه سم دي. 4 نمرې پوښتنه. 9مه پوښتنه Gegenüber welchen Verkehrsteilnehmern müssen Sie sich besonders vorsichtig verhalten? د کوم Verkehrsteilnehmer هغه کسانو ته وایي چې په سړک باندې هغوی هم تاسو سره یو ځای وي، لکه انسانان دي، بایسکل دي، موټرونه دي، ټول هغه کسان چې په سړک باندې کته پورته کیږي هغې ته Verkehrsteilnehmer وایي. و د کومو هغه کسانو چې په سړک باندې ګرځي کته پورته کیږي تاسو باید خورا متوجه اوسئ یا ډیره توجه ورته وکوئ. Gegenüber Personen mit erkennbaren Behinderungen د هغه چا په مقابل کې چې له ورایه معلومیږي دی معیوب دی یا معلول دی نو د هغې په مقابل کې تاسو باید د ډیر احتیاط نه کار واخلئ. Gegenüber Kinder د ماشومانو په مقابل کې چې هغه که په پلي سړک باندې ځي هم متوجه ورته اوسئ، کیدای سي چې شی لاس کې یو دفعه سړک ته راواوړي. Gegenüber Taxifahrern نه ټاکسیفاغن سره موږ څه غرض لرو؟ فقط هغه کسان چې معلول او معیوب وي له ورایه موږ ته ښکاري، کیدای سي بایسکل یې وښویږي یا هم خپله یې وښویږي، امسا یې وغورځېږي او یا هم ماشوم چې شی لاس کې وي بایسکل باندې وي یا راتاو سي سړک خواته راواوړي، نو دې ته باید ډیر پام وکوئ. سوال سم جواب سو. 10مه پوښتنه 3 نمرې Sie müssen nach links abbiegen. تاسو کله غواړئ تاسو چپ لاس ته Sie möchten nach links abbiegen. چپ لاس ته تاوسئ. In welche Fahrlinie müssen Sie einhalten. تاسو د دغه خطونو نه کوم خط کې باید لاړ سئ ولته ودرېږئ چې چپ لاس ته تاوسئ. ګورو Einbahnstraße ده. Einbahnstraße معنا دا چې یوازې تاسو حق لرئ له دې خوا نه موټر ځي له هغې خوا نه موټر راتلو ته اجازه نشته. تاسو اشاره ووهله غواړئ چپ لاس ته تاوسئ نو کوم خط باندې باید لاړ سئ؟ زه غواړم د چپ خط ونیسم او له دې سړک نه ووځم. دغه خط باید زه ونیسم چې له دې سړک نه ووځم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. سوال سم جواب شو. 3 نمرې پوښتنه فقط یو سم دی. 15 نمرې لري. اول به ویډیو وګورو، دواړه ښیښو کې به وګورو او بیا هم شاتنۍ ښیښه کې باید وګورو هنداره کې چې څه ښکاري. چپ لاس ته مو ټرم را روان دی یا اوبان را روان ده، اشاره ووهل سوه، زه غواړم چپ لاس ته تاوسم. دلته فورفارت نښانه هم زما خواته ده. سوالونو ته ځو. څه کوئ؟ Wie verhalten Sie sich? Zunächst im Bereich der Mittelinsel warten, wo der andere PKW steht. اول خو زه راځم دغلته درېږم چېرته چې دغه بله PKW هم د موټر ولاړ دی. نه. Vor dem Linksabbiegen warten und den Bereich der Mittelinsel frei halten. Vor dem Linksabbiegen warten und den Bereich der Mittelinsel frei halten. مخکې له دې نه چې زه دلته تاوسم باید همدلته ودرېږم تر څو پورې دا ځای خالي کیږي. هو. Flüssig abbiegen, um die nachfolgenden nicht zu behindern. فقط راسه و تیز داسې تاوسه چې شاتني موټر ته لاره ورکړه چې هغه ونه درېږي. نه. فقط دا سم دی. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 12مه پوښتنه 2 نمرو پوښتنه ده. Zu welchem Zweck darf die Hupe außerorts benutzt werden? په کومې موخې کیدای سي د ښار نه بیرون یا د تړلي ځایونو نه بیرون د موټر هارن ووهل سي؟ Als Warnsignal کله چې تاسو یو چاته
د خبر ورکوي د خبرتیا دپاره اوبرهول سیګنال دې ځایونو کې او سوورد د ښار نه بیرون چې کله تاسو د موټر نه تیریږئ یا مخکې کیږئ نو باید ورته یو رنډ وکوئ چې هغه متوجه اوسي. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. Als Rufzeichen نه چاته نارې وهې چاته غږ کوي او رنډ ورته کوي نه د دې لپاره رنډ نه دی پکار. 14مه پوښتنه 15 نمرې پوښتنه ده. Eine Person will die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg fahren, Fußgängerüberweg überqueren. Wie verhalten sie sich? یو کس غواړي د سړک نه په د پلي نښانې سوي ځایونو باندې تیر سي. تاسو څه کوئ؟ Ich überhole wartende Fahrzeug mit besonderer Vorsicht. د دې زیبراشتراسه یا همدغه سړک چې د پیاده رو دپاره د او دوی پې باندې تیریږي پلي کسانو لپاره دلته موټر ولاړ دی زه دې موټر نه تیریږم نه. Ich bereite mich auf das Anhalten vor. زه خپل ځان آماده کوم او موټر آماده کوم چې بریک ونیسم او یا ودرېږم. Ich überhole nicht. زه له دې موټر نه چې د کس ته ولاړ دی نه مخکې کېږم. هو دا دواړه سم دي. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. مخکې ځو بله بیا هم د ویډیویي پوښتنه ده. اول به ویډیو وګورو بیا راځو سوالونو پوښتنو ته. په دې ښیښه کې ګورو دې ښیښه کې هم ګورو راسته او چپه دواړه شاتنۍ کې هم مخکې مو ټیکسي ده او یا هم موټر هر شی چې دی څراغ شین دی یا ور زیړ دفتن زیړ زمونږ فاصله ډیره لږ ده او شاته هم موټر رانږدې سو څه به کوو اوس چراغ خو موږ باندې په سور کېدو ده. Abbremsen دفتن بریک ونیسه. weiterfahren مخکې لاړ شه. څه به کوې؟ فاصله دلته هم لنډه ده که ته بریک ونیسې د خط نه اوړې او که ته بریک ونیسې د شاته موټر هم تا پسې را رسیږي نو ښه به دا وي تر څو ځکه ستا فاصله دلته لنډه ده او دا هم نارنجي ده یا زیړ دی تر اوسه پورې سور سوی نه ده کوای سې ته مخکې لاړ سې. Ich fahre weiter. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 15مه پوښتنه. Welche Verhalten ist richtig? دلته کومه کړنه سمه ده؟ ګور یو هم شیلد نه لري یا هغه نښانه نه لري یو هم دلته نو لازمي دا ده چې یو د بل سره په ارتباط باندې سي او یو بل پوکي چې څنګه کولی سي چاته مخکې یا لومړیتوب ورکړي چې هغه لاړ سي. Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen. زه کوای سمه د دې بایسکل والا نه مخکې لاړ سمه. Ich muss der Radfahrer durchfahren lassen. زه باید دې ته اجازه ورکړم چې لاړ سي. Ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen. که چیرته زه دلته ولاړ یم ما نه مخکې د موټر سایکل والا حق دی د موټر سایکل نه مخکې د بایسکل حق دی. یعنی ich muss den Radfahrer durchfahren lassen. زه باید د بایسکل چلوونکی پرېږدم چې لاړ سي. Ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen. زه باید د کس هم پرېږدم چې لاړ سي. هو سوال سم ځواب شو. 14مه پوښتنه بیا هم د انځوریزه پوښتنه ده. دلته کومبیناسیون دي یعنی دوه دانې دي یو د فور فارت ده او بل هم د تاوی سوي سړک نشانه ده. ګورو بایسکله کې غواړي هم مخامخ لاړ سي یا په همدغه سړک چې کوم یو د په دې سړک لاړ سي دا زیړ موټر غواړي مخامخ او زه هم غواړم په خپل لاس یې مخامخ لاړ سم. نو څه به کوو؟ کومه قاعده باید مد نظر ونیول سي یعنی څوک اول ځي څوک دویم څوک دریم. Der Radfahrer, der gelbe PKW und ich. اول بایسکلکی بیا دا موټر بیا زه نه. Ich der Radfahrer, der gelbe PKW. زه بیا بایسکل او بیا هم دا موټر نه. Der Radfahrer, ich der gelbe PKW. اول دا زی بیا ززم بیا هم دا موټر زی. هو دا سم ده. سم ځواب سو 15 نمرې پوښتنه. 15مه پوښتنه. Wer darf in dieser Situation zuerst fahren? څوک کولی سي دلته لومړی لاړ سي؟ انځور ته ګورو تراکتور هم خپله اشاره لګولې غواړي چپ لاس ته تاو سي. سور موټر غواړي ووځي
خو زه هم په دې سړک باندې مخامخ روان یم. څوک باید اول لاړ شي؟ زه باید اول لاړ شم ځکه زه په نیغ سړک باندې یم. موټر تراکتور غواړي چپ لاس ته لاړ شي او د موټر چې دی د سړک هم نه دی، د مزرعې نه ننوځي یا کروندې نه راوځي سړک ته، نو زه په سړک باندې یم، لومړیتوب زما دی. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. 5 نمره پوښتنه. 18مه پوښتنه. Was endet hier? څه ختمیږي دلته؟ د څه شي پای دی دلته؟ Eine Zone mit eingeschränktem Haltverbot. Eine Zone mit absolutem Haltverbot. Vorausgegangene Streckenverbot. فقط دغه اول سم دی. دلته هغه ځای یا دا نشانی د هغه نشانی ده چې مونږ کولای سو د 15 دقیقو لپاره یا هم لږ یا فقط مونږ موټر الته ودرو او موټر ګل نکو، مونږ خپل په موټر کې ووسو. هغه ځای یا د هغه ځای پای دی. بله، سوال سم جواب شو. 19مه پوښتنه. Dürfen Sie hier parken؟ د پارک علامه ده، بیا هم د معیوب یا د معلول نشانی ورسره ده. یا als Schwerbehinderte mit amtlichen Parkausweis. هو زه کولی سم دلته موټر پارک کم په دې اساس باندې چې ما سره د معلول کس هغه اسناد یا سند وي یا اوسوایس وي، اجازه نامه وي را سره چې د موټر په مخ کې مې ویښې وي. یا als Begleitperson von Blinden mit amtlichen Parkenausweis. هو د هغه چا د ملګری په حیث چې هغه وړوند دی او زه هغه سره ځم، بیا هم باید ما سره په موټر کې هماغه اوسوایس یا پرېښه وي یا اجازه نامه وي چې زه د موټر په مخ کې کیدم او معلوم سي نورو ته. یا for kurzfristige Einkäufe د لنډمهالې خریداري لپاره یا پیرولو لپاره زه کولی سم موټر دلته ودرم. نه، په هیڅ وجه اجازه نشته. فقط اوسوایس باید ولري، د معیوبینو اوسوایس په موټر کې وي، په هغه وخت کې ته کولی سې دلته موټر پارک کړې. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 20مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Worauf sollten Sie nach dem Starten Ihres Fahrzeuges achten؟ کله چې تاسو موټر چالان کړئ څه ته مو پام وي؟ دا فتنم چې موټر چالان کړئ نو څه ته مو پام وي؟ Ich sollte möglichst unverzüglich losfahren. موټر مې چالان که زه باید موټر ته حرکت ورکم او لاړ شم. هو mit niedriger Motordrehzahl fahren. هغه موټر ته باید ډیر ریز ورنه کړل شي، د ماشین هغه ستنه ډیره جګه نسی، فقط همغه استه ورته حرکت ورکړي چې لاړ شي. Den Motor im Stand warm laufen lassen. ماشین ښه ګرم کې بیا پس لغې نه موټر ته حرکت ورکړي. نه، دا ځکه د چاپیریال لپاره سمه کړنه نه ده. 20مه پوښتنه ځواب ګورو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. سوالونه سم جواب شو. دا و د څلورم څپرکي سوالونه. که چیرې سوالونو کې یا په ژباړه کې څه کمی او کاستي سوي وي یا رانه څه پاتې وي، تاسو کولی شئ لاندې په کومنټ کې راته ولیکئ، بیا به په نورو لوستونو کې په هغې باندې خبرې وکړو. تر بیا ښې چارې، الله مو مل.